السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ونبينا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه قد غوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الكتب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا يا الله يا رحمن يا رحيم. أما بعد، دا مبارک محفل لے اور خلق ډیر مبارک او برکتی دی چې الله رب العالمین دلته لا جمع کړل. هغه خویندې او میندې د جلال آباد ښار د ګوټ ګوټ نه دلته را حاضر شوې، هغه ډېرې برکتي دي او هغه انشاءالله دنیا او آخرت کې کامیاب دي. هغه خلق چې کوم خلق د الله د ذکر دپاره جمع کېږي، چې خلق د الله د کتاب دپاره جمع کېږي، کوم خلق د الله د دین د اورېدو دپاره جمع کېږي، د الله د کتاب د اورېدو دپاره جمع کېږي، کوم خلق د چا شخصیت دپاره نه جمع کېږي، کوم خلق د چا وزیر او بادشاه دپاره نه جمع کېږي، کوم خلق د دنیا مال او متاع دپاره نه جمع کېږي، بلکې داسې یو محفل ته راځي چې د هغې محفل امتیاز او خصوصیت د الله ذکر دی. د هغې محفل خصوصیت د نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود ویل دي، د الله پاک ذکر کول دي، د الله د کتاب مسائل بیانول دي، د الله د دین احکام بیانول دي،
حلال او حرام، جائز او ناجائز، حق او ناحق، باطل او صحیح بیانول دي. هغه شیان بیانول دي چې کوم الله په خپل کتاب کې بیان کړي دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل حدیثو کې بیان کړي دي. نو خلک ډیر برکتی دي، هغه خلک ډیر مبارک دي چې په دې مادي دور کې او د دې د دنیا د جلق او بلق په دور کې او په هغه دور کې چې د ټولو خلکو توجه دنیا طرف ته ده او د خلکو توجه اهل دنیا طرف ته ده، کوم خلک چې علماء ته راجمع کیږي، دین ته راجمع کیږي، د الله کتاب ته راجمع کیږي، د الله ذکر ته راجمع کیږي، په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ویلو ته جمع کیږي، د الله حکمونه اورېدو ته جمع کیږي. هغه خلک مبارک دي او د هغه خلکو مقام اوچت دی او د هغه خلکو شان اوچت دی او د هغه محفل امتیاز او د هغه محفل عظمت او لوی د الله په نسبت باندې مسلم ده. ورونو، نننۍ زموږ موضوع د حقوق العباد، د بندګانو حقوق. دا زموږ ژبه ده، دا قرآني ژبه ده، دا اسلامي اصطلاح ده او دیني او شرعي مصطلحاتو کې ده. حقوق العباد، د بندګانو حقوق. په جدید دور کې او په جدیدو مصطلحاتو کې او غربي مصطلحاتو کې دې ته د بشر حقوق وایي، د انسان حقوقو ته وایي. او موږ د خپله ژبه کې د اسلام په ژبه کې حقوق العباد وایو، د بندګانو حقوق، د انسانانو حقوق. ورونو، ټول اسلام د دوه شیانو نه جوړ شوی دی، د الله حقوق او بیا د بندګانو حقوق. قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین فرمایلی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. بل ځای کې دا کوم آیاتونه چې تلاوت شو دی کې الله رب العالمین فرمایلی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ستا رب دا فیصله کړې ده چې د الله نه بغیر د بل چا عبادت مه کوئ او مور پلار سره احسان او نیکي او ښېګڼه وکئ. دې ځای کې ویلې د خپل رب بندګي وکئ، الله سره څوک شریک نه کوي، مور پلار سره احسان وکئ، خپلوانو سره احسان وکئ، یتیمانو سره احسان وکئ، مسکینانو سره احسان وکئ، خپلوان ګاونډیانو سره او نږدې ګاونډیانو سره احسان وکئ، لرې ګاونډیانو او پردیو ګاونډیانو سره احسان وکئ، د اړخ ملګري سره احسان او ښېګڼه وکئ، مسافرو سره احسان وکئ، خپلو غلامانو سره احسان وکئ. دې آیتونو کې الله رب العالمین دا وفرمایل. قرآن عظیم الشان او اسلام همدغه اسلام د حقوق الله او د حقوق العباد نه عبارت. اول د الله حق دی او بیا د بندګانو حق. عام طور باندې په عوامو کې دا مشهوره ده چې اول د بنده حق دی او بیا د الله حق دی. دا خبره غلطه ده. اول حق په بنده باندې د الله دی، اول حقوق الله دی، حقوق الله مقدم دی، د الله حق مقدم دی. الله رب العالمین ته پیدا کړی، الله رب العالمین ستا تخلیق کړی دی، الله رب العالمین ته د عدم نه وجود ته راوستی، هغه ستا خالق او مالک دی، هغه ستا رازق دی او الله انسان خپل بندګۍ لپاره بنیادي طور باندې پیدا کړی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د انسان د تخلیق مقصد د الله حق پوره کول دی، د انسان د تخلیق مقصد د الله حق پوره کول دی. الله حق څه شی دی؟ عبادت. معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د حدیث روایت ده قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. الله پیغمبر سره خربان د شاته ناستما وی فرمایل اے معاذ ما ویل لبیک دا الله پیغمبر خدمت ته حاضر امر کوا. بیا دا الله پیغمبر غلی شو او لږه لحظه پس بیا आवाज وکړ اے معاذ ما ویل لبیک دا الله نبی خدمت ته حاضر امر کوا. بیا دا الله پیغمبر غلی شو بیا ویل اے معاذ ما ویل لبیک یا رسول الله. قال اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله.
ته پوهېږې معاذ د الله حق بندګانو باندې څه دی او د بندګانو حق الله باندې څه دی. د صحابو دا عادت و ازرو ادب که بعض شیان به ورته معلوم وو نو بیا به صحابه ویلې الله ورسوله اعلم، الله ښه پوهېږي، د الله پیغمبر ښه پوهېږي چې د الله حق په بندګانو حق الله باندې څه دی. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. د الله حق بندگانو باندې دا دی چې بندگان به د الله عبادت کوي، د الله بندگی به کوي، ولا يشركوا به شيئا، او الله سره به شرک نه کوي. وحق العباد على الله الا يدخل النار من لم يشرك بالله شيئا. او بیا د بنده حق الله باندې دا جوړیږي احسانا او تفضلا چې بیا به هغه سره جهنم ته نه دننه کوي چې چا په الله سره شرک نه کړي، کفر نه کړي، او د الله عبادت او بندگی کړي، الله به جهنم ته نه کوي. نو عبادت کول په انسان باندې دا د الله حق دی، او د الله حق چې په ټولو شیانو کې مقدم دی. اول دا کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د دې کلمې نه پس، د دې کلمې طیبه او د دې کلمې شهادت نه پس بیا چې اول انسان باندې لازمیږي منځ لازمیږي چې هغه په حقوق الله کې دی. نو اول حق په بندگانو باندې، اول حق په انسانانو باندې د الله حق دی، او حقوق الله حق د الله هغه مقدم دی، هغه اول دی. د دې وجه حدیث پاک کې راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې اول قیامت کې پختنه کیږي هغه د مونځ پختنه کیږي. د فارسی مشهور شعر هم دی روز محشر کې جان گداز بود اولین پرسش نماز بود. دا صحیح شعر دی، دا حدیث دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې اول پختنه به د مونځ کیږي. د ایمان نه پس اهم شی چې د مسلمان په ژوند کې هغه مونځ دی، او مونځ په حقوق العبادو کې نه دی، مونځ په حقوق الله کې دی. نو حقوق الله مقدم دي، د الله حق مقدم دی. الله انسان پیدا کړی د لپاره دی چې د الله عبادت به کوي، د الله بندګي به کوي، د الله خبره به مني، الله سره به شرک نه کوي. د الله د حق نه پس بیا د بندګانو حقوق دي، د الله د حق نه پس بیا د الله د بندګانو حقوق دي. په بندګانو کې بیا د ټولو نه مقدم حق او د ټولو نه اولنی حق هغه د مور و پلار حق دی. ځکه چې الله رب العالمین انسان پیدا کړی دی، او مور پلار هم د انسان د تخلیق باعث ګرځي، مور پلار هم د انسان د تخلیق سبب ګرځي. د مور پلار حق د الله د حق نه زیات دی. د الله د حق پسې چې دی هغه د مور پلار حق دی. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایلی وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. ستا رب دا فیصله کړې چې د الله نه بغیر به د بل چا بندګي نه کوي، او مور پلار سره به احسان کوي. دې ځکه راغلی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا. د الله عبادت وکړي، الله سره شرک ونه کوي، او مور پلار سره احسان وکړي، او مور پلار سره ښېګڼه وکړي. هغه بل ځای کې چې راغلي دي هغې ځای کې الله رب العالمین فرمایلی دي اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما. که ته ځوانې او تکړه او ستا مور پلار بوډاګان شي او سپینګیري شي یا یو پکې سپینګیری شي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ته به هغې ته اف هم نه وې، ولا تنهرهما ته به هغه رټیم نه. وقل لهما قولا کریما. او ته د هغې دپاره ښایسته او نرم او پسته خبرې کوه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. او هغې ته د رحمت او د مهربانۍ وزرونه وغوړوه. وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. وایه خدایه په دې مور پلار باندې مې رحم وکړې، ای خدایه زه دوی وړکۍ لوی کړی یم، خدایه ته په دوی باندې رحم وکړې. وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. خدایه زه دوی وړکۍ لوی کړی یم، خدایه ته په دوی باندې رحم وکړې. الله ته په دوی باندې مهربان شي، یعنې ته به مور پلار ته سخته خبره هم نه کوې، نرمه خبره به هم کوې، اوف به هم ورته نه کوې، مهرباني به هم سره کوې، رحمت طریقې سره پیش آمد به هم کوې، او د هغې نه زیات به هم ستا زړه او ستا قلب او ستا درون او ستا وجدان او احساسات به د تشکر او د امتنان د احساس نه، د تشکر او د امتنان د جذبې نه به ډکي. زړه به د تشکر د جذبې نه ډکي، زړه به د شکرې د جذبې نه ډکي. د مور پلار به شاکرې، او بیا به د هغه امتنان او هغه تشکر به ادا کوې، او د هغې په نتیجه کې به الله نه سوال کوي چې وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. خدایه ته په دې باندې رحم وکړې، دوی خو زه وړکی لوی کړی یم. یوازې په دې باندې نه خلاصېږي چې ته د هغې ظاهري خدمت وکړې، زړه کې به هغې سره محبت ساتې، زړه کې به ورسره مینه ساتې. حدیث پاک کې راغلی دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې د مور پلار مخ ته کتل نو عبادت دی. چې سړی د خپل مور پلار مخ ته ګوري الله پاک ته خوشحالېږي.
نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی رضا الله فی رضا الوالدین وسخط الله فی سخط الوالدین. د الله رضا هغه د مور پلار په رضا کې ده، وسخط الله فی سخط الوالدین، او د الله غصه او د الله قهر هغه د مور پلار په قهر او غصه کې ده. چا مور پلار غصه کړ الله یې غصه کړ، چا مور پلار غصه کړ الله یې غصه کړ، رب العالمین غصه کړ، خپل رب یې غصه کړ. او چا چې مور پلار رضا کړل الله یې رضا کړ، الله پاک خوشاله کړه. الله پاک به هغه بنده نه خوشحالي چې چا خپل مور او پلار رضا کړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې اووه ګناهونو نه ځان وساتئ، اجتنبوا السبع الموبقات، د اووه هغه ګناهونو نه ځان وساتئ چې هغه سړی تباه کوي، سړی بربادوي. دا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل یو په هغې کې شرک دی او کفر دی، الله سره شرک کول، سود خوړل، د یتیم مال خوړل، او د جهاد او د جنگ په میدان کې د کافرانو نه تښتېدل او مخامخ مقابله او جنگ نه کول. لکه قرآن عظیم الشان کې چې الله رب العالمین فرمایلی یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای د ایمان خاوندانو چې د جنگ په ورځ باندې کافرانو سره په جنگ کې مخامخ شئ، فلا تولوهم الادبار، بیا شاګانې ونه ډوئ. ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله. چا چې په دغه ورځ باندې شا واړوله د الله غضب باندې ګرفتار شو. ومأواه جهنم وساءت مصیرا، ځای جهنم دی او جهنم بد ځای د تلو دی. نو یې فرمایل چې یو تولی یوم الزحف دا د اکبر الکبایرو نه دی، سود د اکبر الکبایرو نه دی، او الله سره شرک کول د اکبر الکبایرو نه دی. او بل یې فرمایل وعقوق الوالدین، او د مور او پلار نافرمانی کول. عقوق د مور پلار او نافرمانی د مور پلار د اکبر الکبائر نه دی، د هغه لوی ګناهونه نه دي چې هغه موبقات دي، السبع الموبقات، هغه ګناهونه چې سړی تباه کوي او سړی بربادوي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل د دې ګناهونو نه ځان وساتئ. قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین بل ځای کې فرمایلی ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك. انسان تم د دې وصیت کړی دی چې مور پلار سره احسان کوه، مور په خېټه کې ګرځولی او بیا پیو ته ورکړي دي او تکلیف باندې تیر کړی دی. ان اشکر لی ولوالدیک، او انسان ته موږ د دې تاکید کړی دی چې د خپل مور پلار شکر هم کوه، د خپل مور پلار تشکر هم کوه، زموږ تشکر هم کوه، زموږ شکر هم کوه چې موږ پیدا کړي، موږ ته پیدا کړی. ستا رب یم او ستا پروردګار یم، ستا خالق یم، ستا ژوند او مرګ زما په لاس کې دی، ستا رزق زما په لاس کې دی، ستا جهنم ته دننه کول زما په لاس کې دي، جنت زما په لاس کې دی. ټول انعامات او احسانات چې در باندې کړي ما کړي، نو زما شکر هم کوه او د خپل مور او پلار شکر هم کوه. نو په دې وجه باندې د قرآن نم دا ثابتېږي او د حدیث نم دا ثابتېږي چې نبی علیه الصلاة والسلام او الله رب العالمین د مور او پلار حق هغه د الله د حق نه پس د بندګانو په حقوقو کې، په حقوق العبادو کې، د انسانانو په حقوقو کې د ټولو نه اهم حق د چا حق دی؟ د بندګانو په حقوقو کې د ټولو نه لوی او اهم حق د چا حق دی؟ د بل چا کېدی شي، د بل چا کېدی شي. دا تعلیم د چا دی؟ دا د اسلام تعلیم دی، دا د قرآن تعلیم دی، دا د قرآن تهذیب دی، دا د اسلام ثقافت دی، د اسلام دغه تعلیم موږ ته راکړی دی. قرآن دا وایي، الله او د الله پیغمبر دا وایي. د دې نه بله صحیح خبره کېدی شي؟ نشي کېدی د دې نه بله صحیح خبره. د مور او پلار احسان په انسان باندې د هر چا نه زیات دی، د مور او پلار حق په انسان باندې د هر چا نه زیات دی. مور او پلار یو طرف ته مور او پلار دی، ستا د تخلیق باعث ګرځي، بل طرف ته همدا مور او پلار ستا استاد دی. ته د ډوډۍ خوړلو چل مور او پلار ښودلی، همدا مور او پلار تا ته د پرتوغاښ تړلو چل هم ښودلی، همدا مور او پلار تا ته د قضای حاجت کولو چل هم ښودلی دی. دا داسې استاذ دی چې داسې استاذي به درته بل چا کړی شوی نه ده، خادم دی، ټول عمر یې ستا خدمت کړی دی. چې ته غټ شو بیا دا ستا استاد شو، مور دې استاد شو، پلار دې استاد شو. او همدا مور او پلار دا د انسان پیر او مرشد دی، همدغه مور او پلار د انسان روحاني مربي دی، تربیت یې کوي، بدو اخلاقو نه منې کوي، د خرابو کارونو نه منې کوي، خرابو خلکو سره د ناستې پاستې نه منې کوي که نه منې کوي. تربیه هم ورکوي مور او پلار، تعلیم هم ورکوي مور او پلار، ستا د تخلیق باعث هم ګرځېدلی دی او تا ته د رزق او د ډوډۍ او د لباس او د جامې او د کور
بندوبست هم کړی دی او بیا په مکتب کې داخل کړی مدرسه کې داخل کړی هغه خرچه دې برداشت کوي تعلیم درته درکوي تربیه درته درکوي د رزق بندوبست دې کوي نو الله نه پس چې دی ټول نه لوی حق په انسان باندې هغه د مور پلار دی د بشر د حقوقو ډنډورچیان د بشر د حقوقو تش په نامه دعواداران هغه مور او پلار اولټ سنټر ته لېږي اولټ سنټر د سپین ږیرو ځای هغې لپاره یې د دارالمجانین غوندې یو ځای جوړ کړی ځای جوړېږي هغې ته دارالمجانین وایي دارالمجانین هغې ته جوړ کړی د چې سړی سپین ږیری شي ښځه زړه شي هغې هغه دارالمجانین دلته ولېږي هغه اولټ سنټر او دارالمجانین کې هغې باندې د خپل جایداد او دولت نه هغه مصرف کړی هغه خوري که بیا یې څه نه وي حکومت ورته لږه ډوډۍ اچوي هماغلته پروت حکومت ورته لږه ډوډۍ اچوي ته دې خبره باندې پوهېږي که نه هلته پروت او زوی لورې اولادې مسیانې په غټو غټو عهدو په غټو غټو منصبونو باندې د میاشتې لکونه روپۍ ګټي او مور او پلار یې په ماغز کې پراته وي د یو مړۍ ډوډۍ دپاره د هغه خلک دي چې دا وایي موږ د بشر حقوق پاسداري کوو انسان ته د هغه حق ورکوو نو ته خو خپل مور او پلار ته د اول حق نه دی ورکړی خپل زما یو دوستو هغه وایي زه په جاپان کې په یو فیکټرۍ کې او کارخانه کې مې کار کوم هلته مې کار کوم هلته یو ښځه وه د ټولو نه سخت او شاقه کار هغه ښځې کوو وایي ما د هغه فابریکې منیجر ته ویلي چې دې ښځې نه دا کار واخله ټول نه سخت کار دا کوي او دې ته یو اسانه کار ورکړه وایي هغه وویلې چې دا زما مور ده وایي ما ویلې چې الله دې تا ته هدایت وکړي دا ستا مور ده ټول نه سخت کار دا کوي دې باندې څه اسانه کار وکړه وایي هغه ویلې چې دا مشین چلوی نه شي اسانه کار دا نشي کوي مجبورا دا به د لاسو پښو کار کوي وایي ما ویلې چې مشین نشي چلوی د لاسو پښو کار پرې مه کوه بوډۍ ده ډېره زاړه راوبال ته داسې وکړه چې دې ته څه تنخواه څه پیسې میاشت کې داسې ورکوه ستا خو دونه لویه فابریکه ده وایي هغه ډېر په تعجب او په استعجاب باندې ما ته داسې وکتل او راته یې ویلې چې ښه زه دې ته مفتې پیسې ورکم زه دې ته مفتې پیسې ورکم وایي ما به دې هو دې ته مفتې پیسې ورکړه ویلې دا نشي کېدی دلته دا رواج نشته دی چې خلک د خپلې زړې او بوډۍ مور ته په خپله فابریکه کې مفتې پیسې ورکړي دلته دا رواج نشته دی دا د بشر د حقوقو او د انسان د حقوقو او د انسانیت د حقوقو د دعوادارانو طرز عمل دا مادر ډے تجلیل چې کېږي د افغانستان کې مو سره رواج کوي مادر ډے د مور ورځ د مور ورځ زموږ په کتاب کې زموږ په حساب کې هېڅ شی نه موږ هر خپل مور څخه ناست موږ چې د سفر نه دی شو اور مور څخه ځو زموږ هلکان چې معاش واخلي اول یې مور ته خپل ورکوي مور خوشحالېږي دعا ورته کوي هغه هلک هم قلبد مطمئن شي چې ما مې خپل معاش مور ته ویوړ موږ په مادر ډے باندې څه کوو مادر ډے هغه خلک تجلیلوي چې کوم په کلونو باندې خپلې مور سره د هغې ملاقات نه کېږي مور یا په اولټ سنټر کې یا چېرته په فابریکه کې کار کوي یا چېرته سپي وینځي یا چېرته د سپیانو خولې برش کوي موږ دا خلک به وایي چې دا مادر ډے هم خو ډېر لوی شی دی او یو روز معلم تجلیلي روز معلم په لندن کې په برطانیه کې استادانو ته په کلاس کې په صنف کې هلکان کنزل کوي هلکان استادانو ته کنزل کوي د ابتدایي صنفونو هلکان هم او د لیسو هلکان هم استادانو ته کنزل کوي په کلاس کې استاد هلک ته بلکل هېڅ شی نشي ویلی او هلک کې خپله دونه سلیقه او تهذیب نه وي هغه بې تهذیبه قوم دی هغه بې تهذیبه قوم استادانو ته کنزل کوي د استاد هېڅ ادب او احترام په اروپا کې نشته هلکان د استادانو هېڅ قدر نه کوي هېڅ احترام یې نه کوي بیا د هغې دپاره هغوی روز معلم یا د استاد ولر یا د ټیچر ډے مقرره کړې ده نو هغه بیا هلکان چې ته د پکوړې مکوړې یا څه شی برګر مرګر هغه پټپاټونو کې په لوښو کې اچوي او استادانو ته راوړي لږه ډوډۍ مونږ خو چې معلم صاحب په لاره باندې تېر شي لاسونه یې مچو کوو هره ورځ کور ته ډوډۍ ته راولو احترام یې کوو عزت یې کوو زمونږ پلار زما د معلم عزت کوي زما نیکه بابا زما د استاد او زما د معلم عزت کوي
من په روز معلم باندې سکو دا خلک وایي کنه روز معلم په اروپا کې تجلیلیږي نو هلته به د معلم ډېر لوی قدر وي د معلم هلته هېڅ قدر نشته دی هلته خو معلم ته کنځل کوي په کلاس کې په صنف کې هلکان معلمانو ته کنځل کوي نو دا د هغه خلکو تهذیب دی او د هغه خلکو ژوند دی نو دا د هغه خلکو کلچر دی چې هغه دنیا ته صادروي دا کلچر دنیا ته صادروي هغې سره موږ سره عالمي نظام دی او د دې عالمي نظام په نتیجه کې دنیا ته موږ تهذیب ورته ورکوو علم ورته ورکوو او عدل ورکوو انصاف دنیا ته ورکوو د بشر حقوقو باندې خلک پوهیو او په اروپا کې ټول د بشر حقوق ژوندي دي دغه د بشر د حقوقو حال دی په اروپا کې د مور پلار دا حال دی او د استاد او د معلم دا حال دی او په اسلام کې دا دی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت دی فرمائی سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم ای العمل احب الى الله یا رسول الله هم ویل اے الله دوستا اے الله حبیبا ای العمل احب الى الله کم عمل الله تدیر محبوب دے قال الصلاة على وقتها وفي رواية الصلاة على ميقاتها وفرمایل دا الله حبیب الله خلیل او دوست او فرمایل په ټولو کې بهتر عمل په خپل وخت باندې مونځ کول دي قلت ثم ای یا رسول الله بیا کوم دی الله پیغمبر قال بر الوالدین د مونځ نه پس د الله پیغمبر فرمایل چې الله ته محبوب عمل او الله ته غوره عمل بر الوالدین مور پلار سره نیکي کول دي مور پلار سره احسان کول دي ښېګڼه کول دي قلت ثم أي بیا مې ویل بیا کم ای د الله پیغمبره قال الجهاد فی سبیل الله بیا فرمایل د الله پاک په لار کې جهاد کول یعنی د جهاد فی سبیل الله نم نبی علیه الصلاة والسلام د مور و پلار سره احسان مقدم کړل په یو موقع باندې مقدم بیان کړل بل حدیث کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام نه چا پوښتنه وکړه من احق الناس یا رسول الله بحسن صحابتي وفي روایت بحسن صحبتي وی فرمایلی د الله پیغمبره ښایسته ژوند چا سره غوره کړم ښه ژوند ښه نیکي په خپل ژوند کې چا سره وکړم چې ښایسته او خوشحال ژوند سره تېر کړم قال امک مور دی قلت ثم ای یا رسول الله قال امك قلت ثم ای یا رسول الله قال امك چا سره ښېګڼه وکړم چا سره نیکي وکړم وی مور سره دې وکړه وی بیا مې ورته ویلې بیا چا سره وکړم د مور نه پس ویلې مور سره دې وکړه بیا مې ورته ویلې د الله پیغمبره بیا چا سره نیکي وکړم وی مور سره دې وکړه بیا ویلې چا سره د الله پیغمبره څلورم کرت قال ابوک پلار سره درې کرته ورته مور یاده کړه مور مظلومه ده مور ضعیفه ده نو فرمایل مور سره د نیکي وکړه په څلورمه مرتبه ولې پلار سره د نیکي وکړه دا اسلام کې د ښځو حق دی ښځو ته اسلام دومره حق ورکړی دی مور او پلار دواړه یو شی دی خو نبي علیه الصلاة والسلام هغه صحابي ته خپل ملګري ته وایي مور سره د نیکي وکړه مور سره د نیکي وکړه مور سره د نیکي وکړه بیا څلورم کرت ورته وایي پلار سره د نیکي وکړه څلورم کرت ورته وایي پلار سره د نیکي وکړه همدغه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل رغم انفو په روایت کې داسې راغلي ما لیدلې قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه تو مجلس کې نبی علیه الصلاة والسلام ناستو ناصاپه وفرمایل رغم أنفه پوزه دې ورته په خاوره کې ککړه شي ذلیل دي شي درې کرته وفرمایل یو سړی ویرېده د هیبت نه اواز وکړو لقد خاب وخسر من یا رسول الله دی خو تباه شو دی خو برباد شو من هو یا رسول الله دا څوک دی د الله پیغمبر دا څوک دی دا خو برباد شو د نبوت په ژبه ملعون شو د نبوت په ژبه ورته خیرې وشي من هو یا رسول الله دا څوک دی صحابو سره د نبي علیه الصلاة والسلام قدرو د نبی علیه الصلاة والسلام عزتو
د نبی علیه السلام احترام، د نبی علیه السلام هیبت د صحابه په زړه کې هغوی ته پته وه چې د دې ژبې نه خبره وځي، چې د دې خوله نه خبر وځي، هغې باندې الله غرونو ته حرکت ورکوي، هغې باندې الله اسمانونه غورځوي، هغې باندې الله سپوږمۍ ستوري غورځوي، هغې باندې الله دنیا آبادۍ ورانوي. ځکه صحابه ویلې من هو یا رسول الله لقد خاب وخسر، دی خو برباد شو که دا څوک دی چې ته دا دې ذلیل شي، دا دې ذلیل شي، دا دې ذلیل شي. ویې ویلې دا هغه سړی دی، دا هغه سړی دی چې مور و پلار هغه سړی دی، تباه برباد دی که نه دی. د حقوق بشر او د انسان حقوق بیانولو نه دینه عجیب او غریب انداز بل شته دی. غالبا نبی علیه السلام د یو مونځ نه پس داسې ویلي خو د مجموعه د صحابه ولاړه وه، پیغمبر علیه السلام دا خبره د هغې په ذهن کې کېنوله چې د مور او د پلار څومره حق. یو ځوان راغی ویلې ابایعک یا رسول الله علی الهجرة والجهاد فی سبیل الله، لاس دې وړاندې کړی د الله پیغمبره په هجرت او جهاد در سره بیعت کوم. قال حي والداک، اصلي ورته ویلې ابایعک علی الهجرة والجهاد، په هجرت او جهاد در سره بیعت کوم، ابتغي الاجر من الله، او د دې اجر الله نه غواړه. قال احي والداک، مور پلار دې ژوندي دي؟ هغه ورته ویلې او. قال ففيهما فجاهد، زه هغې کې جهاد وکړه، زه د هغې خدمت وکړه. بل حدیث کې هم دغسې راغلی یو سړی راغی یا رسول الله بیعت کوم در سره په هجرت او جهاد، مور پلار دې ژوندي دي؟ وایي ژوندي دي. وایي ته اجر غواړې؟ وایي اجر غواړم. وایي زه د هغې خدمت وکړه، اجر الله نه وغواړه، الله به اجر درکړي. څومره لوی مقام دی د مور و پلار. مور و پلار هم بشر دي که مور و پلار هم انسان دي که نه، ضعیف دي، کمزوري دي، بوډاګان کېږي، د اولاد مدد ته محتاجه کېږي. نو نبي علیه السلام او اسلام د لکونو کرورونو او اربونو میندو پلارانو حقوق په دې انداز باندې پیغمبر علیه السلام بیان کړي. یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، یو سفر کې یو غزوه کې نبي علیه السلام سره ووځي، ورته یې ویلې چې مور و پلار دې په کوم حالت کې پرېښودل؟ قال ترکتهما وهما یبکیان، پرېښودلی د الله پیغمبره ژړلې، دواړه ژړلې، ما پرېښودل، زه راغلم. نو فخر کائنات ورته وایي لاړ شه اضحکهما کما ابکیتهما اضحکهما کما ترکتهما یبکیان، لاړ شه ویې خندوه لکه څنګه د جړېدونکي پرېښي وو، لاړ شه ویې خندوه، لاړ شه خوشحاله که، لاړ شه ویې خندوه. یو هلک راغی زما پلار زما مال خوري، زما پلار زما مال استعمالوي، شکایت یې وکړ. نبي علیه السلام د دې سټ نه ونیو، زور یې ورکړ، ورته ویلې انت ومالک لابیک، ته ستا مال دا خو ستا د پلار دی که ته هم د پلار یې، ستا مال هم د پلار دی، ته په پلار باندې دعوه کوې چې ستا مال یې خوړلی دی. نو اسلام کې د الله او د الله د حقوقو نه پس، د الله د بندګۍ نه پس اولنی حق هغه د مور و پلار دی. دا د اسلام تهذیب دی، اسلام موږ ته دا سبق را کړی دی، اسلام موږ ته دا درس را کړی دی. دې نه پس عمومي طور باندې عام حقوق دي. د انسان خدمت کول، د کافر خدمت کول، د مسلمان خدمت کول، د هر انسان خدمت کول، بیا زیات نه زیات د یو مؤمن بنده خدمت کول، د یو مسلمان خدمت کول، دې کې الله پاک اجر ورکوي. د کافر په خدمت کې اجر شته. که کافر مریضي او ته پښتنې ته لاړ شي، عیادت یې وکړي، بیمار پرسي وکړي، دې کې الله پاک اجر ورکوي. د بندګانو حقوق دي دا په یو بل باندې، د انسانانو حقوق دي دا په یو بل باندې، او بیا زیات نه زیات د مسلمان حق او د مسلمان خدمت کول او د الله د یو مؤمن بنده خدمت کول باره کې نبي علیه السلام فرمایي من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه. چا چې د مسلمان نه یو تکلیف لري که الله به د قیامت په ورځ باندې د ځان تکلیف لري، الله به د قیامت په ورځ باندې د مشکلات کم کړي، د مصیبتونو او د بلاګانو او د عذاب نه به الله د قیامت په ورځ باندې وساتي چې چا د مسلمان نه تکلیف کم کړي. ومن یسر علی معسر
یسر الله علیه فی الدنیا والآخره. او چا چې نادار او تنگ دست باندې اسانی وکړه، یا ته قرض دی هغه ورته پرېښوده، یا ورته کم که، یا ورته په قسطونو که، یا ورته څه معاف که، یا ورته پرېښوده، یا ته لږ لږ هغه ستا اسانۍ سره ته هغه اساني ورته وکړه، نو الله پاک به د باندې دنیا کې هم اساني وکړي او الله پاک به د باندې آخرت کې هم اساني وکړي. چا باندې د چا قرضي هغه مسکین هغه سره نه هغه سره درست او سخت رویه نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا په معسر باندې نادار او تنګدست قرضداري باندې اساني وکړه، الله به دې سړي سره دنیا کې هم اساني وکړي، الله به دې سړي سره په آخرت کې هم اساني وکړي، دنیا او آخرت کې به الله پاک ورسره اساني وکړي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي چې بیرون په کوڅه کې غالمغال شو، یو سړی بل ته وایي خیر دی الله دپاره راته څه پرېږده، خیر دی څه ګزاره را سره وکړه، خیر دی دا پیسې به دې درکړمه ډېره سختي مه کوه. بل ورته وایي په الله مې د قسم که درته پرېږدم، پیسې به مې بلکل راکړې. نبي علیه الصلاة والسلام وته ویل څوک دی دا د الله په نوم باندې قسم خوړونکی د نیکۍ نه؟ من المتعلی علی الله من ان یفعل معروف. دا څوک دی چې په الله باندې قسمونه خوري او د دې وجه نه په الله باندې قسم خوري چې نیکي دې ونه کړي؟ المتعلی علی الله، د الله باندې قسم خوړونکی څوک دی؟ هغه سړي چې ولیدو چې نبي علیه الصلاة والسلام راوتی دی او دا خبره یې وکړه، وی فرمایلی د الله پیغمبره څه چې د ده خوښه یې همغسې دې وکړي، خیر نرم شو. ویلې الله باندې قسم مه خوره د نیکۍ نه، دی د الله نوم درته اخلي، دی درته وایي ما سره نیکي وکړه، ما سره ښېګڼه وکړه، او ته د الله پاک په نوم باندې قسم خورې چې ښېګڼه او نیکي به نه کوم. نو ویل ای د الله پیغمبره چې دې څه وایي هغه شان دې وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره. چا چې مسلمان باندې پرده واچوله الله به په دنیا کې هم پرده واچوي او آخرت کې به هم الله پې پرده واچوي. مسلمان عیب به بل چاته نه دی، غیبت به نه کوي، بدی به چاته نه بیانې، بدی به پټې. یو مسلمان به په بل مسلمان باندې پرده اچوي، یو مسلمان به په بل مسلمان ستر کوي، پرده به یې کوي، او د هغې په بدل کې به الله پاک ستا ګناهونه پټ کړي، هغې په بدل کې به الله ستا ګناهونه وبخي، د هغې په بدل کې به الله آخرت کې تا ته اجر درکړي، ثواب به درته الله پاک درکړي. موږ کې دا ډېر لوی مرض دی. موږ چې چا سره لږ غوندې وران یو کوشش کوو چې د هغه عیبونه بربنډه او برسېره کړو، او که کوم بعضې عیبونه په هغه کې نه وي چې هغه عیبونه هم خلکو ته بیان کوو، وایو چې هغه کې دا د عیب دی، ځان ورپسې عیبونه وتړو، تهمت ولګوو، الزام ولګوو، غیبت د خلکو وکړو. غیبت څه ته ویلو نو؟ غیبت هم دې ته وایي چې په یو سړي کې یو ګناه ده، تا ته معلومه ده، ما ته معلومه نه ده او ته ما ته وایې، یا ما ته معلومه ده او تا ته معلومه ده او تکراره نه وایې، همدغه غیبت. نبی علیه الصلاة والسلام ویلې غیبت مه کوئ. یو صحابي ویلې الله پیغمبره که زما ورور کې هغه ګناه وي نو بیا به نه یم، وایي او که نه همدې ته غیبت وایي چې ستا ورور کې یوه ګناه ده او ته یې وایې، ستا ورور کې یوه ګناه ده هغه پټه کړه، د خپل مسلمان ورور ګناه پټه کړه، چا ته مه وایه. که هغه کې ګناه نه وي ته یې ورپسې وایه نو دا خو بیا تا تهمت او بهتان ولګو، دې ته خو بیا بهتان وایي، هغه هم ګناه کبیره ده او غیبت هم ګناه کبیره ده. غیبت حسنات او نیکی خوري، یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق دی چې غیبت به نه کوي. غیبت حسنات خوري، نیکی خوري. خواجه حسن بصري رحمه الله سید التابعین دی، څلو صحابه ولې سبق ویلی، ټول عمر چا خندا باندې لیدلی نه دی، متفکر د آخرت په باره کې. چا ورته ویلي چې پلانې سړی وایي چې حسن بصري زما غیبت کړی دی. حسن بصري وویل هغه سره زما دونه محبت نشته. ویلې صاحب څنګه؟ هغه د دښمن دی، هغه دښمن مې دی نو زما غیبت یې کړی دی، او ته وایې چې زما ورسره محبت نشته. ویل که نه دونه محبت مې ورسره نشته دی چې زه خپله نیکۍ هغه ته ولېږم، چې زه د خپل دښمن غیبت کوم نو دا خو زما نیکۍ د هغه کېږي، نو زه خپل دښمن ته خپل منځونه ورکړم، خپل دښمن ته خپل روژې ورکړم، خپل دښمن ته خپل زکات ورکړم، خپل دښمن ته خپل حج ورکړم، خپل اعمال او خپل نیکۍ او صالحات او نیک اعمال چې ما کړي هغه خپل دښمن ته وسپارم. نو چې ستا څوک دښمن دی او بدې دي شي نو ته هغه ته خپل عمل ولې لېږي، نیکي ورته خپله ولې لېږي؟ نو غیبت کول دا ډېره بده ګناه ده، خرابه ګناه ده. حدیث کې راغلي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي ظن المؤمنین خیرا، مسلمانان دی یو بل باندې د خیر ګمان کوي، د نیکۍ او د خیر ګمان دی یو بل باندې کوي. حسن
حسن ظن دی یو بل باندې لري، دا نه چې یو بل غیبت دی کوي او یو بل د جرحدار کوي، یو بل پسې د بدرت دی. نبی علیه السلام فرمایي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. تر څو چې یو مسلمان د بل مسلمان مدد کوي او د بل مسلمان کومک کوي، الله د کومک کوي. ته کونډ سره کومک کوي، پیسې ورته ورکوي، یتیم سره کومک کوي، پیسې ورته ورکوي، مسکین سره کومک کوي، پیسې ورته ورکوي. حدیث کې راغلی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ځمکه کې چې څوک دي په هغې باندې رحم وکوي، تاسو باندې به هغه پروردګار عالم رحم وکړي چې کوم په اسمان کې دی. بل حدیث کې راغلی الراحمون یرحمهم الرحمن. کوم خلک چې د الله بندګانو باندې رحم کوي، الله په هغه باندې رحم کوي. سخت زړي دا مه کوئ. عمومي کوشش کوي چې پیسې ډېر ورکړي د الله په لار کې. نفل باندې پیسې نه لګېږي، خلک ډېر کوي. نفل هم ښه شی دی. خو بعضې صوفیان او شیخان غوندې خلک دي، هغوی نفلونه ډېر کوي، خو یو روپۍ د الله په نوم باندې نه ورکوي. انفاق د الله پاک په لار کې، خرچ د الله پاک په لار کې، پیسې ورکول د الله پاک په لار کې، زکات ورکول، عشر ورکول، فرضي صدقات، نفلي صدقات، د مسکینانو، د یتیمانو، د کونډو، د بېوزلو امداد کول او مدد کول، د طالب علمانو مدد کول، د مکتب د طالب علمانو، د دیني مدارسو د طالب علمانو، پوهنتونونو کې، لیسو کې لاړ شئ، هلته وګورئ، معلوم کړئ داسې هلکان دي هغه خپل خرچ او مصرف نشي کوی، د هغوی مصرف برداشت کړئ. دې سره به ستاسو قوم وطن به هم ترقي وکړي. ستاسو په وطن کې به، ستاسو په دې ځای کې به، ستاسو په دې ملک کې به علم به ډېر شي، خلک به تعلیم یافته شي، وطن به معذب شي، وطن به آباد شي. تعلیم باندې پیسې ولګوي. دلته غټ غټ حاجیانې تجاران دیګونه باندې کي، خیرات کوي چې حاجي صاحب خیرات کړی، دې نه څه نه جوړېږي. بنیادي کار وکړئ. د یوې کونډې د یو کال مصرف ورکړه، ته چې دیګونه باندې کې او حاجي صاحب خیرات کې او مالدار او شتمن خلک هغې ته راغواړي، په هغې باندې خوري، ریا کې د اجر په ځای باندې الله پاک د هغې عذاب درته درکوي. د یو کونډې مصرف ورکړه، د یو یتیم مصرف ورکړه، د یو مسکین کور کفالت وکړه. موږ پیسې لګو، خو بې ځای ځای کې لګو. موږ پیسې لګو په رواجونو او رسمونو باندې لګو. زه یم چې د دې خیرات دا تصور دا چا پیدا کړی دی، خو دې ته حیران یم. الله او د الله پیغمبر خو دا کله هم صحابو داسې نه دي کړي چې دېګې باندې کړی خلک راوښتي چې ما خیرات کړی. که دلته ډېر علما ناست، د ضرورت په وخت کې ډوډۍ ورکول خیرات دی. یو سړی وږی دی ډوډۍ ورته راوباسه، یو سړی لاروی دی مسکین دی وږی دی ډوډۍ ورته راوباسه. خو داسې خیرات کول خو ما ته معلوم نه دي. په قرآن او په حدیث کې داسې خیرات ما ته نه دی معلوم چې لس شل دېرش دېګه پاخه کړه او ټول کلی او ټوله دنیا راوغواړه چې راځئ ما خیرات کړی دی. خیرات به وي، زه وایم چې خیرات نه دی، خو دا خیرات شریعت کې داسې نشته. شریعت کې دا دی د یتیم مدد وکړه، د مسکین مدد وکړه، د کونډې مدد وکړه، د غریبانو مدد وکړه، د طالب علمانو مدد وکړه. سا وباسه یو ځای کې، لاره جوړه کړه، مسافرخانه جوړه کړه، مسجد جوړ کړه، مدرسه جوړه کړه، مکتب جوړ کړه، شفاخانه جوړه کړه، پیسې په ځای باندې ولګوه. د هغې نه هم بیا غریب خلک به فایده اخلي، غریب خلک به ترې کومک اخلي. د هغې په ځای باندې په خپل کلي کې یو کلینیک کولاو کړه، ډاکټر راوله کښېنه ورته وایي چې ستا ماشم په ما، دوام په ما، خلکو ته د سردرد او پښې درد دوا ورکوه. دا د خیر کارونه دي، دا د نیکۍ کارونه دي. پیسې په رواجونو باندې، په رسمونو باندې، درېیمه څلوېښتي، د کال خیرات، دا هېڅ شی نه دی ما انزل الله بها من سلطان. الله دې باندې څه دلیل نازل کړی نه دی. دا پیسې یتیمانو مسکینانو ته ورکړي، دا پیسې پټې ورکړئ، دا پیسې په صحیح ځای کې خپل استعمال کړئ. د الله د بندګانو د حقوقو خیال وساتئ. د همدغه حدیث په یو روایت الفاظو کې راغلي من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، چې یو سړی په دې کوشش کې شو چې د بل مسلمان حاجت پوره کړم، نو الله رب العالمین به د ده حاجت پوره کړي. دې ځای کې د تعلیم یافته خلکو لویه مجمع ناسته ده، د علماو او د پوهنتون د متعلمینو. تاسو خپل په دې وطن کې خپل په دې ځای کې د رسمونو او د رواجونو په ضد باندې جهاد وکړئ، رسمونه او رواجونه ختم کړئ، ورکې کړئ. د هغې په ځای باندې د خیر او د انفاق فی سبیل الله او د الله په لار کې د انفاق، د الله په لار کې د خرچ لارې را ژوندۍ کړئ. نبی علیه الصلاة والسلام
سنت را ژوندي کوي د ودونو کې چې خلک ډوډۍ کوي او دنیا راغاړي او په دې وټلونو کې ډوډۍ کوي د دې په شرط کې هیڅ اهمیت نشته. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي بئس الطعام طعام الولیمة یدعى لها الاغنیاء ويترك الفقراء. بل حدیث کې راغلي بئس الطعام طعام الولیمة يدعى لها من يأباها ويترك من يأتيها. دغه ډوډۍ د ولیمې ډوډۍ ده، هغه خلک ورته راغوښتی شي چې څوک ورته نه راځي، هغه خلک نه پرېږدي چې څوک راغلي هغه نه پرېږدي، مسکینان راغلي ذات ته مې نه یې غوښتی. او دا بل حدیث دی چې بئس الطعام طعام الولیمة یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء. بده ډوډۍ د ولیمې ډوډۍ ده، مالدار او شتمن خلک راغوښتی شي ورته، ویترک الفقراء او فقرا ترک کېدی شي، فقرا نه راغواړي. ساده ولیمه په شریعت کې دا ده چې ډوډۍ دې راوړه، د ډوډۍ نه سبا بل سبا یا دریم سبا پورې نږدې خلک لږ غوندې راغونډ کا او لږ غوندې شی پوخ کا او د هغې تشکر وکړه بس. او نور ټوله پیسې چې دي هغه وساته، هغه انفاق وکړه د الله په لار کې، هغه د الله په لار کې خرچ کړه. کله پیسې چې په رسمونو لګېږي، په رواجونو باندې ولګېږي، بې ځایه ولګېږي، نو هغه خلک کې بیا دا زړه پاتې نه شي چې هغه د الله پاک په لار کې انفاق وکړي، هغه پیسې انفاق کوي. تاسو ټول د جوماتونو حالت ته وګورئ، تاسو په جوماتونو کې اوبه نشته، په جوماتونو کې سترنجۍ نشته، په جوماتونو کې برق نشته دی، په جوماتونو دا حالت دی. او د رسم او د رواج پابندي کوئ. زنانو ته او ښځو ته زه دا نصیحت کوم، دا ورته وایم چې رسمونه پرېږدئ، کوزدې موزدې او په دې کې مصرفونه پرېږدئ، وړوکی دسمال او غټ دسمال پرېږدئ، پیوازي او خپیارتې او خوږه کاسې پرېږدئ. په دې کې چې څونه پیسې جمع کېږي دا یتیمانو ته ورکړئ، مسکینانو ته ورکړئ. رسم رواج مه کوئ، مال جمع کوي، ځان کې د انفاق جذبه پیدا کوي، د الله په لار کې د مال لګولو جذبه په ځان کې پیدا کوي. زمونږ وطن تباه دی، زمونږ وطن برباد دی، زمونږ وطن کې په سبونو یتیمان دي، زمونږ په وطن کې کونډې دي، زمونږ په وطن کې افاحج دي، زمونږ په وطن کې معیوبان دي، زمونږ په وطن کې ډوډۍ نشته او ته رسمونه او رواجونه کوي، ته پیسې او د دې وطن شتمنۍ او دولت په رسمونو په رواجونو او په سیالۍ باندې لګې. دا په سیالۍ باندې لګوي، دا پیسې په سیالۍ مه لګوئ، دا د الله د بندګانو د ښېګڼې لپاره استعمال کوي، دا د الله د بندګانو د منفعت لپاره استعمال کوي، دا د الله د بندګانو د خیر لپاره استعمال کوي. زموږ په وطن کې 80% خلک بې تعلیمه دي، 80% خلک دا بې سواده دي. تعلیم خو پرېږده، تعلیم خو هغه چا ته وایي چې څوک پوهنتون وایي، یا تعلیم هغه ته وایي چې سړی کتاب وګوري د هغې نه مطلب واخلي، دې ته تعلیم یافته وایي. یعنې 80% خلک بې سواده دي، کاغذ نشي ویلی، د واده روقه نشي ویلی، خط نشي ویلی. 80% خلک بې سواده دي او ته پیسې په رسمونو په رواجونو باندې لګې. دا زموږ کوچان د غټ غټ تاجران چې د پېښور په هوټلونو کې واده کوي، د کابل په هوټلونو کې واده کوي، دا د الله او د الله د پیغمبر مجرمان دي، دا د قوم مجرمان دي، دا د ملت مجرمین دي. الله پاک به د یوې روپۍ حساب کوي. دا پیسې واخلئ، د دې وطن په خیر باندې ولګوئ، د دې قوم په ښېګڼه کې ولګوئ، مسکینانو سره یتیمانو سره کومکونه وکړئ، دارالایتامونه کول وکړئ، یتیمانو لپاره، مسکینانو لپاره. د غرب نه او د اروپا نه خلک راځي، روزنتون جوړوي او په هغه روزنتون کې بیا هلکانو ته نڅا او ډانس ګډا ورته ښیي. ستا بچیو ته نن د فقر او د غریبۍ او د غربت د وجې نه ګډاګانې خلک ښیي، ګډاګانې خلک ښیي. ستا بچي په بېدینۍ باندې تربیه کېږي او ته پیسې په رواجونو په رسمونو د پېښور او د کابل په هوټلونو کې په ډمانو باندې لګې. الله به درنه پوښتنه کوي، الله پاک به تا نه د دې تپوس کوي، الله به د دې پوښتنه کوي. ورونو، نبی علیه الصلاة والسلام د انسان د عمومي حقوقو په باره کې فرمایلي دي الایمان بضعة وسبعون شعبه. ایمان څه د پاسه 80 شعبې دی. اعلاه قول لا اله الا الله. د ایمان اوچته حصه دا ده چې لا اله الا الله. وادناها اماطة الاذى عن الطریق. او د ایمان په شعبو کې یوه شعبه دام ده چې د لارې نه خراب شی لرې کړي، د لارې نه مضر شی لرې کړي. خپل وطن پاکول، سړکونه پاکول، کوڅې پاکول، خپل وطن ښایسته کول او پاکول، دا د ایمان غوښتنه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي الطهور شطر الایمان. پاکوالی د ایمان یوه حصه ده. النظافة من الایمان، نظافت د ایمان یوه حصه ده. خپل وطن وګورې ټول ډیران دی، ټول ډیران دی.
دا موږ خپل هم پاکوی شو، خپل کلي موږ خپل هم پاکوی شو، خپل ډیرانونه موږ خپل هم پاکوی شو، خپل ګن موږ خپل هم پاکوی شو، خو څوک لاس نه کوي. دا خلکو ته عبادت او نیکي نه ښکاري. نیکي او عبادت خلکو محسوس کړی دی په دې کې چې اودس وکړه او 2 رکعته نفل وکړه. او چې مړی وروڼو بل هغه خلک چې د انساني حقوقو نه د خدای بندګان دي او حقوق یې ډېر دي، خو په ټولنه کې خلکو هغوی ته حقوق نه دي ورکړي، هغه مسکینان دي. چا سره پیسې نشته، مال او دولت نشته، هغوی ته خلکو حقوق نه دي ورکړي، د هغوی حقوق خلکو نه دي منلي. الله څه وایي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ته ځان هغه خلکو سره نږدې کړه چې بېګا سبا الله یادوي او کار د الله د رضا طلب دی. دا آیتونه هغه وخت کې نازل شو چې مشرکینو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې بلال او صهیب او سلمان او مساکین او فقرا د صحابه ستا په مجلس کې ناست دي، موږ ځکه نه راځو. که دا لرې کې دا وشاړې نو موږ به بیا تا سره خبرې وکړو، د دې په مخ کې موږ تا سره مجلس نه کوو، دا به په موږ باندې زرول شي، زموږ هیبت او روب به په دې باندې ختم شي. جبابره او مستكبرین او ظالمان خلک خپل روب په خلکو باندې اچوي، خپل هیبت په خلکو باندې اچوي. دا زموږ هیبت به ختم شي. ابو سفیان ویل او نور ویل دا لرې کا. قرآن کې الله رب العالمین فرمایل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تم دې خلکو سره کېنه چې کوم خلک بېګا سبا الله یادوي، همدې سره کېنه. او بیا ورته وفرمایل لا تعد عیناک عنهم. خپل سترګې د دې نه بل خوا نه اړوې، په همدې باندې نظر وساته، په همدې باندې نظر وساته. خپل سترګې هم بل طرف ته وانه اړوې. د مسکینانو دا حق دی چې مسکینانو سره محبت کول، فقیرانو سره محبت کول، مسکینانو سره محبت کول. دا د داعی الی الله چې کوم خلک الله طرف ته دعوت ورکوي، په دې مجمع کې چې کوم خلک ناست دي څه خو به سامعین اورېدونکي وي، څه خلک به داعی الی الله الله طرف ته به دعوت ورکوي. چې کوم خلک داعی الی الله دي هغوی د مسکینانو سره مینه وکړي، فقراو سره د مینه وکړي، غریبو خلکو سره د مینه وکړي، غریب خلک ځان ته نږدې کړي، هغوی سره د محبت وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام دا فرمایلي چې خدایه ما ته د مساکینو مینه په زړه کې واچوي، د مسکینانو مینه مې په زړه کې واچوي. او بل حدیث کې راغلي خدایه ما د فقراو سره په آخرت کې زما حشر د فقراو سره وکړي. نبی علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام راغی، ورته ویلې ته دا خوښی چې ان تکونه نبیا ملکا او عبدا رسولا. دا خوښی چې ته د نبي او بادشاه دی، یعنې ستا ژوند دی او بادشاه په شانې لکه یوسف علیه السلام، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام غوندې هغه شان نبوت او بادشاهي غواړې، او که فقر کې نبوت غواړې. ویل انی احب ان اکون عبدا رسولا، زه دا خوښوم چې عبد دیم او رسول دیم د الله. نو نبی علیه الصلاة والسلام بادشاهي په درویشي کې کړې، بادشاهي په فقر کې کړې ده. او بادشاه خو فقیرو، او بادشاه خو درویشو فقیرو، فقر ته ترجیح ورکړی. حدیث کې راغلی الفقر فخری، فقر چې دی دا زما فقر دی. نو داعی الله کوم خلک چې د دین کار کوي، اسلام کار کوي، الله او د الله پیغمبر ته خلک را بلي، هغوی ته پکار دي چې د فقراو سره مینه وکړي، فقراو سره محبت وکړي، د غریبو خلکو سره محبت وکړي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دی. عبدالله ابن ام مکتوم یو ړوند صحابي و مسکین د نبی علیه الصلاة والسلام مجلس ته راغی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قریشو سردارانو سره خبرې کولې چې هغوی الله ته راوبلي او دین ته راوبلي. عبدالله ابن مکتوم ته لږ ډېره توجه ورنه کړه. آیاتونه نازل شو عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام مخاطب نه کو، عمومي خبره وکړه. یو سړي تنده تریپ که او مخې ګونجې که ځان یې خفه که، چې کله وین راغی ورته بیا مخاطب که، ورته وایي ته څه پوهېږې، کېدای شي همدی خفاک شي او همدی نصیحت واخلي، همده کې د الله یاره پیدا شي، همدې وړونکې. بیا ورته وفرمایل چې څوک مالدار وي شتمن وي ته د هغې استقبال به کوې، او چې څوک په منډه منډه درته راځي تا سره محبت کوي، تا سره رغبت
ته رغبتي نو ته به د هغه نه بې پروایي کوې. نو بیا به چې عبدالله ابن مکتوم د لرې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولیده ورته به یې ویلې چې یا هذا الذي عاتبني فیک ربي ای هغه سړی راځه کښېنه چې ستا په باره کې زما رب ما نه خفه شوی ستا په باره کې زما رب زه ملامته کړم. یا هذا الذي عاتبني فیک ربي تا په باره کې الله زه ملامته کړی راشه را نږدې شه. د مساکینو حب او د مسکینانو سره مینه دا نبی علیه الصلاة والسلام ته د الله د طرف نه تاکید شوی او نبی علیه الصلاة والسلام امت ته د دې تاکید کړی چې د مسکینانو مینه کوه. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرهندی رحمت الله علیه مکتوبات شریف کې هغه نه د بدخشان کې د هغه یو خلیفه باره کې دا شکایت شوی و چې دی د مالدارو شتمنو خلکو سره کینی او فقراو سره مینه او محبت نه کوي. امام ربانی رحمت الله علیه په خپل یو مکتوب کې د بدخشان هغه خلیفه ته نصیحت کړی دی او تاکید ورته کړی دی چې د فقراو د مساکینو حب او محبت په ځان کې پیدا کړه. د سلوک او د تصوف کار الله ته د رسېدو کار د دې نه بغیر نه کېږي په بله طریقه باندې چې د مساکینو محبت او د فقراو محبت او د غریبانو محبت د تر څو په زړه کې پیدا شوی نه د مالدارو خلکو محبت پسې مګر د هغې سره هر څوک محبت کوي غریبانو سره محبت کوه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی ویل چې سلمان صهیب او بلال په یو ځای کې ولاړه دا خو پېژنئ که نه سلمان صهیب او بلال صهیب از روم بلال از حبش سلمان ز فارس مسکینان د صحابه او فقراو. علامه اقبال په خپل شعر کې ویلي صهیب از روم بلال از حبش سلمان ز فارس ز خاک مکه ابو جهل انچ بلعجبیست. صهیب او سلمان او بلال فقرا د صحابه ولاړ دي کې ابو سفیان راغی د وخت ابو سفیان مسلمان شوی دی نو دوی یو بل ته ویل چې ما اخذت سیوف الله مأخذها د الله تورې په خپل ځای ونه لګېدې مطلب چې د سر کټ نه شو د ابو سفیان په دونه جنګونو کې اخر مسلمان شو. جنګونه ډېر شوي نو که ابو سفیان مسلمان شوی مو خو د دې د خولې نه دا خبره ووته چې د الله تورې صحیح ونه لګېدې یعنې د الله د مجاهدینو تورې. دې ځای کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم ناستو نو هغه ورته ویلې چې اتقولون لشیخ قریش و سیدهم د قریشو مشر او د قریشو سردار ته تاسې خبرې کوئ. بیا ابوبکر صدیق لاړه نبي علیه الصلاة والسلام ته یې ویلې چې وګوره صهیب او بلال او سلمان د ابو سفیان په باره کې داسې خبره وکړه اوس خو مسلمان شوی دی د دې خبرو څه عجب دی. د الله خوږ پیغمبر یې څه ونه ویل ویلې چې یا ابابکر لعلک اغضبتهم لکه چې تا صهیب او بلال او سلمان په دې خبره باندې خفه کړل غوسه دې کړل. لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك يا ابا بکر که تا سلمان او بلال او صهیب غوسه کړي ای ابو بکر خپل پروردګار دې غوسه کړی خپل رب دې غوسه کړی دی ابو بکر الله دې نه خفه شوی دی الله تر باندې غوسه دی داسې کار دې کړی. ابو بکر په منډه راغی ورته ویل یا اخوتاه اغضبتکم ما تاسو غوسه کړئ په دې خبره باندې ما چې دا کوم نصیحت تاسو ته وکړه تاسو پرې خفه شوئ. قالوا لا یغفر الله لك یا اخانا یا اخي نه ای زمونږ وروره الله دې تا وبخي نه موږ خفه شوي نه یو موږ غوسه شوي نه یو. نو نبي علیه الصلاة والسلام فقرا د صحابو سره او مساکین د صحابو سره مینه وه. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه عشره مبشرونه دی د دې یو زوی دی د هغه نه روایت دی هغه وایي چې یو وخت کې د سعد په زړه کې دا راغله چې زم سوګیم په بعضې خلکو باندې خپل فضیلت زړه کې راغی انسان د زړه کې سره راځي حدیث پاک دی دا وی نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې داسې مه کوه انما تمترون وترزقون وتنصرون بضعفائکم د فقراو د ضعفاو په وجه باندې الله مدد نازلیږي بارانونه نازلیږي رزق الله د فقراو د مساکینو په برکت باندې الله پاک خوشی کوي. چا باندې فخر مه کوه چا باندې خپل فضیلت په زړه کې مه راوړه
د الله مدد د فقراو په مخ باندې راځي، د الله مدد د فقیرانو او د مسکینانو بارانونه د فقیرانو او مسکینانو په مخ باندې د هغوی په دعا باندې الله بارانونه کوي، د هغوی په دعا باندې د الله مدد او نصرت راځي، د هغوی په دعا باندې کېږي. داسې مه کوه خپل فضیلت چا باندې مه ثابتوه.